بدخشان چې د هېواد یو له لویو ولایتونو او په شمال ختیځه برخه کې موقعیت لري، د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د روغتیايي سرچینو په وینا د بدخشان ولایتي روغتون د نسایي اولادي شپېته بستریزه څانګه له یو کال راهیسې د روغتیايي مرستندویو بنسټونو د مرستو د پرې کېدو له امله تړل شوی دی. د سرچینو په وینا دا وضعیت روغتون له ناورین سره مخ کړی او د لسګونو ښځو روغتیايي له ګواښ سره مخ کړې ده. ناروغان په دغه روغتون کې د ډاکټر د درملونو او لومړنیو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت لري او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره دې دغه ناورین ته رسیدگی وکړي. چند روز میشه داوش از بیسترم بیستر بودم دیگه در جارم در وقتی که 60 بیستر سکوت کردم سه مریض هستیم 4 مریض هستیم جای ماندگان است دیگه خیلی دکتر سیبا در خدمت نانسته اما بودجهش نیست بیچاره و دیگه که وقتی که 60 بیستر سکوت کرد هیچ جای هم نیست چیز هم نیست روز بیشتر که 3 مریض 4 مریض باید نخواه اگه سه ما خیلی مجبوری باید مستی کسی خانه نمیره. اوس مهال د بدخشان ولایتي روغتون کې یوازې څو ښځینه رضاکارانې په کار بوخت دي او پرته له کوم معاشه د مرګ له ګواښ څخه د میندو د ژغورنې هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایتي روغتون د ښځینه روغتیايي کادر له کمښت او بحران سره مخ دي او طالبان پر ښځو د زده کړو په ځانګړې توګه د طب پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. امیدوار هستم که سازمان‌هایی که میتونن همکاری کنن و حمایت این بخش به دوش بگیرن زودتر اقدام بکنن و این بخش دوباره فعال شود تا به مردم خدمات صحی خوب ارائه شود در غیر یک فاجعه در راه خود. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د امریکا لخوا د بشردوستانه مرستو له بندېدو وروسته په سلګونه روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه په ټپه ودرول او له همدې دلیله زرګونه ښځې له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې لږ تر لږه 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو له امله له روغتیايي خدماتو بې برخې پاتې شوي دي